Hi dear viewers, hope you all be happy, healthy and dressed well. سلامونه درنو لیدونکو، هیله د ټول به راته رک روغ او خوشحاله اوسئ او د صحت جامې په ځان ولرئ. لکه څنګه چې تاسو زموږ ویډیوګانې ګورئ، موږ د بدلون په نوم یوټیوب چینل له لارې غواړو تاسو ته د انګلیسي ژبې ترڅنګ نور اړین خدمات وړاندې کړو. انګلیسي ژبه لکه څنګه تاسو پوهیږئ ډېره اړینه ژبه ده. په اوس عصر کې ټول ځوانان کوشش کوي، خصوصا نوی نسل چې ډېره ورته مهمه هم ده، هڅه کوي انګلیسي ژبه زده کړي، مګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نه پوهیږي چې کوم اکاډمي تعقیب کړي، کوم سیستم تعقیب کړي، انګلیسي د زده کړې حل لارې کومې دي. نو له ډېرو بېلابېلو پوښتنو سره دوی مخ دي. موږ هڅه کوو چې د بدلون یوټیوب چینل له لارې دغه پوښتنو ته ځوابونه ووایو او د ټولو درنو اوریدونکو او لیدونکو دغه ستونزو ته حل لارې ولټوو. په همدې خاطر باندې نن موږ کوشش کوو چې د انګلیسي ژبې درس له پیل یعنې له صفر څخه شروع کړو او دا به تر هغو پورې وسي موږ د درانه لیدونکي موږ ته په کمنټ کې ووایي چې موږ خپل هدف ته ورسېدو او موږ د انګلیسي ژبې سند ترلاسه کړل. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کومې پوښتنې چې ما په تخته باندې لیکلې دي، دا هغه عمومي پوښتنې دي چې ټول کتونکي تاسې به حتما اوس په ذهن کې راغلي وي چې ژبه څه ده، یعنې د ژبې تعریف څه ده، ولې غواړئ انګلیسي ژبه زده کړئ، څنګه انګلیسي ژبه زده کړو، انګلیسي ژبه څو مشهورې لهجې لري او د انګلیسي د زده کړې لپاره کوم مناسب سیستم دی. درنو لیدونکو، مخکې له دې چې خپل درس پیل کړو، هیله لرم له ټولو لیدونکو څخه چې زموږ ویډیوګانې تر پایه راسره تعقیب کړي او زموږ له ویډیوګانو څخه یو شی اخذ کړي. مطمئن یم که موږ ویډیوګانې په غور سره تعقیب کړئ او ویې څارئ، حتما په آخر کې خپل هدف ته رسیږئ. موږ هره ورځ په ډېر خلاصه ډول سره د انګلیسي ژبې هغه اسانه او مفیدې او غوره طریقې درته ښیو. په هماغه طریقو باندې به انشاءالله تر پایه پورې ځو او انګلیسي ژبه به اسانه زده کوو. هر ځوانان وایي چې موږ کورسونه تعقیب کړل، ډېر کورسونه مو وویل، سیستمونه مو وویل، خو آخر هدف ته ونه رسېدو. په همدې خاطر به موږ انشاءالله لنډې او اړینې او اسانه لارې تاسو ته ښیو. اول راځو لومړۍ پوښتنې ته. د ژبې تعریف څه ده؟ ژبه څه ته وایي؟ لاندې تعریفوو. ژبه د پوهېدلو او پوهولو یوه وسیله ده. دغه خلاصه تعریفونه ډېر بېلابېل تصویر دي، خلاصه تعریف یې دغه ده: ژبه د پوهېدلو او پوهولو یوه طریقه یا یوه وسیله ده. موږ پښتو ژبه باندې خبرې کوو، که چېرته موږ دغه ژبه نه وای موږ تاسې نه سره پوهېدو. په همدې خاطر باندې انګلیسي هم همدغه رقم یوه ژبه ده، خو فرق یې له پښتو سره دا ده چې پښتو ژبه یوازې په افغانستان او له افغانستانه بهر چې موږ تاسې له ډیورنډه نه پېژندل شوې کرښې څخه وروسته پښتو ژبه ویل کېږي. نور په نور نړۍ کې پښتو ژبه باندې څوک نه پوهېږي، مګر انګلیسي هغه ژبه ده چې په ټول نړۍ کې ټول نیشنز، ټول ملیتونه او ټول وګړي ورباندې پوهېږي او خبرې ورباندې کوي. نو په همدې خاطر موږ پښتو ژبه زده کړې، اوس غواړو انګلیسي ژبه هم زده کړو ورسره. دوهمه پوښتنه: ولې غواړئ انګلیسي ژبه زده کړئ؟ دغه پوښتنه ډېره عامه ده، ولې غواړئ انګلیسي ژبه زده کړئ، او ساده تعریف هم لري. په همدې خاطر چې انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده، انګلیسي ته نن اړتیا ده. دوهمه دا چې انګلیسي د ټکنالوژۍ ژبه ده. درېیمه دا چې انګلیسي د علم ژبه ده. یعنې موږ تاسو که انټرنیټ ته مراجعه وکړو، انټرنیټ کې موږ تاسو پښتو باندې ډېر کم اسناد، ډېر کم لیکنې، ډېر کم کتابونه لرو. موږ که غواړو یو تحقیق وکړو، یوه څېړنه وکړو، په همدې خاطر موږ انګلیسي ته اړتیا لرو. انګلیسي کې ډېر مواد پیدا کېږي، هر هېواد کې ډېر لیکوالان دي چې په انګلیسي باندې لیکنې کوي. په همدې خاطر انګلیسي ډېره مهمه ده. یعنې په داخل کې موږ کولی شو د افغانستان په داخل کې له هر چا سره پښتو باندې خبرې وکړو، مګر که چېرته موږ یو وخت وغواړو پرمختګ وکړو او له پولې څخه د باندې ولاړ شو، موږ که نورو هېوادو ته ځو، هلته څو مجبور یو چې موږ باید په انګلیسي خبرې وکړو، ځکه هلته بله کومه ژبه نشته، موږ له هغو سره وپوهېږو. درېیمه پوښتنه: څنګه انګلیسي ژبه زده کړو؟
انګلیسي ژبه څنګه زده کړو دې ته ډېرې زیاتې حل لارې دي. موږ راځو په لنډه حل لاره درته ښیم، لنډ مثال درته ښیم، هغه لنډ مثال به یې موږ تاسې تعقیب کړو. انګلیسي ژبه موږ ووایو چې انګلیسي موږ په 4 ټوټو باندې ویشو، 4 ټوټې هره ټوټه ځان ځان ته زده کوو، بیا موږ به انګلیسي ژبې ته رسېږو. که داسې موږ ګډوډ ورځو او ټول په یو وار غواړو چې هدف را لاسته راوړو، هېڅ ممکنه نه ده. موږ انګلیسي ژبه چېرته له یوې چوکۍ سره مشابه کوو، چوکۍ یا څوکۍ په هره ژبه کې او لهجه کې ځان ځان ته ورسره وایي. چوکۍ تاسې پوهېږئ څو پایې لري؟ چوکۍ 4 پایې لري. 4 پایې د چوکۍ موږ فرض کوو. مثلا موږ دا 4 پایې د چوکۍ فرض کوو. چوکۍ 4 پایې لري. موږ په دې چوکۍ باندې هغه وخت کېناستلی شو چې د همدغه 4 سره پایې روغې وي. که چېرته یوه پایه هم نه وي، موږ په هغه چوکۍ باندې کېناستلی نه شو. 4 پایې چې دي: اول لوستل، دوهم لیکل، دریم خبرې کول. لوستل، لیکل، خبرې کول، اورېدل. که چېرته موږ دغه 4 سره پایې د چوکۍ لپاره روغې یا ور واچوو یا چوکۍ ولري، موږ په دې چوکۍ باندې کېناستلی شو. همدې ډول که چېرته موږ غواړو چې انګلیسي ژبه زده کړو او انګلیسي څخه استفاده وکړو یا د چوکۍ په څېر له انګلیسي څخه استفاده وکړو، موږ باید دا 4 سره پایې زده کړې وي. او دا چې په 4 برخو مو وویشلې، دا د انګلیسي د اسانولو لپاره یا د انګلیسي د اسانه زده کولو لپاره لنډې طریقې دي. اول موږ چې کوو غواړو انګلیسي ژبه ولولو، زده یې کړو، یعنې هغه د کتاب له مخه ووایو. نو هغه ته د لارې چې هغه موږ تاسې په راتلونکو درسو کې انشاءالله بیا تکرارېږي. دوهم لیکل، انګلیسي ژبه څنګه ولیکو، دا یې هم یو مهارت. خبرې کول یعنې موږ تاسې دا اوس چې زه پښتو باندې خبرې کوم، دغه د انګلیسي ژبې یوه پایه ده، یعنې دا هم یو ځان ته مهارت ده. انګلیسي ژبه 4 زیات مهارتونه لري چې 4 مهارتونه په زده کړې سره موږ انګلیسي ژبه زده کولی شو. 4مه پوښتنه: انګلیسي ژبه څو مشهورې لهجې لري؟ هره ژبه ځانته لهجې لري. موږ تاسې خپله پښتو داسې تقریبا تر 38 پورې، تر 2020 کاله پورې موږ تاسې ویل چې 90 لهجې لري، مګر اوس 38 لهجې لري، تحقیق شوی ده. یعنې دغه لهجې دي چې که چېرته د غزني او د خوست لهجه سره پرتله کوي، لهجې فرق کوي. د خوست او د پکتیکا او د کندهار دا لهجې سره متفاوتې. انګلیسي هم همدا ډول ده. خو موږ دلته په ټول لهجو نه غږېږو. انګلیسي دا په ډېرو هېوادونو کې خبرې کوي، په ټول نړۍ کې خبرې کوي. موږ فقط هغه لهجې چې ډېرې مهمې دي. 2 ډوله لهجې دي، 2 ډوله، یو برټش، بل امریکن. برټش امریکن یعنې امریکایي لهجه او بریتانیاوي یعنې انګلستان. موږ تاسې اوسنی انګلستان کې چې مشهوره ده. په دې کې 2 ډوله لهجې دي. افغانان چې دي اکثریت کوشش کوي چې امریکن لهجه یا اکسنټ زده کړي. د امریکایي لهجې د زده کړې لپاره په ځینو دلایلو هغه انتخاب کړی چې هغه افغانستان کې تر یو وخته پورې 20 کاله چې دلته اشغال و، دلته هغه ډېره مشهوره شوې وه. په دې خاطر باندې هغه ژبه دوی انتخابوي. که نه پخوا چې دلته چې انګریزان وو، په هغه وخت کې ډېرو چا چې په انګلیسي زده کوله، برټش لهجه یې انتخابوله. دا 2 ډول لهجې دي. خو په عموم کې ویلی شو چې دواړې لهجې مهمې دي، دواړې لهجې باید زده سي. امریکن او برټش دواړې باید زده سي. که چېرته یوه زده کړي هم کولی شي د انګلیسي ژبې هغه مشکل حل کړي او له چا سره په خبرو کې مشکل پیدا نه کړي. او 5مه پوښتنه: د انګلیسي د زده کړې لپاره مناسب سیستم کوم دی؟ دغه موږ تاسې اخري او بنیادي پوښتنه ده چې انګلیسي د زده کړې لپاره مناسب سیستم کوم یو ده. ډېر زیات سیستمونه نن نړۍ کې لیکل شوي دي، ډېر زیات سیستمونو څخه استفاده شوې ده. ټول سیستمونه که چېرته لکه سلاطه سره ګډ شي خوند یې لا ډېرېږي، مګر ګډېدل یې دلته یو څه سخت دی. ځکه څنګه یې سره ګډ شي، موږ به دلته هڅه کوو چې دغه ټولو سیستمونو څخه مهم
هغه ګټور او غوره معلومات راټول کړو او انګلیسي تاسو ته په اسانه طریقه در زده کړو. خو دې چې موږ خپل شاګردانو ته په اخر کې یو سرټیفیکیټ چې شی ډالۍ کړی وي موږ به دوی لپاره یو سیستم انتخابو چې هغه فایل سیستم ده. فایل یو نړیوال سیستم ده، په نړۍ کې ډېر استفاده شوی ده، مګر په هغه برسېره هم فایل سیستم ځینې نواقص لري. هغه نواقص یعنې نه د امریکایانو لپاره، یوازې افغانانو لپاره. امریکایانو لپاره په دې خاطر هغه نواقص نه لري ځکه چې هغه د دوی ژبه ده، او د موږ لپاره دا لري نواقص لري چې موږ ژبه نه ده، موږ هغه د لومړي ځل لپاره زده کوو. نو مثال درکوم، که چېرته یو افغانی پښتو باندې په کتاب ولیکي هغه کتاب ګټور ده، خو که چېرته یو امریکایي په پښتو باندې کتاب ولیکي هماغه کتاب موږ لپاره ګټور نه ده ځکه د هغو پښتو او د موږ پښتو ډېر فرق سره لري. په همدې خاطر باندې فایل سیستم د موږ لپاره ځینې نواقص لري، مګر موږ هغه نواقص به حل کوو او له نور سیستمونو څخه په هغو کې غوره معلومات راټولوو او تاسو ته په لنډه طریقه باندې بیان. په همدې خاطر چې موږ د فایل سیستم شروع کړو او راځو چې فایل سیستم وپېژنو. فایل کوم سیستم ده او څه ډول سیستم ده او څه ځانګړتیاوې لري. ما مخکې یادونه وکړه چې فایل سیستم ځینې نواقص لري، په هغو باندې انشاءالله په راتلونکي کې غږېږو او دلته بیا هغه ګټورتیاوې چې هغه د موږ لپاره ګټورې دي هغه نقطې بیان کړو. فایل سیستم بیا دوه ډوله کتابونه لري، یو د صفر څخه شروع دی مثلا د ابتدایي شاګردانو لپاره دی، او دوهم بیا د های لیول لپاره دي چې هغه شاګردان چې په انګلیسي کې څه مهارت ولري بیا هماغه کتابونه شروع کوي. دغو کتاب فایل سیستم فایل شروع چې ده هغه لیټس ګو سیستم څخه ده. لیټس ګو سیستم هم بیا کتابونه لري، هغه صفري ده، اول د دوم د درېیم د څلورم د همداسې دي. بیا وروسته له هغو څخه فایل شروع کېږي. نو موږ به کوشش کوو چې د لیټس ګو سیستم به مو کتاب وي او د هغو تر څنګ به په تخته باندې او په خپلو ویډیوګانو کې انشاءالله هغه مفید او ګټور معلومات چې له نورو سیستمونو څخه راغلي وي تاسو ته په لنډ ډول بیان کړو. درنو لیدونکو، د نن ورځې لپاره همدومره مناسب ده، همدومره درس زده کړئ. دغه څلور نقطې دي چې ما تاسو ته بیان کړې. د ژبې تعریف زده کړئ په لنډ او خلاصه ډول. ولې غواړئ انګلیسي ژبه زده کړئ؟ همدې ته باید ځواب ولرئ. انګلیسي په څه خاطر باندې زده کړئ؟ موږ لنډ بیان کړ چې انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده. یو دلیل، انګلیسي د ټکنالوژي ژبه ده. نن د انټرنیټ او د ټکنالوژي هر څه د په انګلیسي باندې پر مخ باندې دي، او انګلیسي د معلوماتو ژبه ده، د علم ژبه ده. د انګلیش از ا لانګویج اف نالج. موږ د دې لپاره ډېر دلایل لرو، همداسې نور دلایل ورته پیدا کړئ. دریم، څنګه انګلیسي ژبه زده کړو؟ انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره ما تاسو ته طریقې وویل چې انګلیسي ژبه په کوم طریقو باندې زده کولی شو، چې هغه موږ تاسې بیا مثال د چوکۍ ورکړ او چوکۍ بیا په څلورو برخو څلور پایې دې وویشله او څلور پایې او څلور مهارتونه دي چې لوستل دې موږ اول لوستل زده کوو، لیکل زده کوو، خبرې کول زده کوو، اورېدل زده کوو. او څلورم، انګلیسي ژبه څو مشهورې لهجې لري. موږ تاسې وویل چې دوه مشهورې لهجې لري چې هغه ډېرې مشهورې دي په نړۍ کې نن، یو برټش ده، یو امریکن ده. هره لهجه چې زده کړئ هېڅ مشکل نه لري، خپل مشکل ورباندې حل کولی شي. څوک برټش کې ښه مهارت لري او څوک امریکن کې ښه مهارت لري. دې مثال لکه موږ تاسې په پښتو ژبه کې قندارۍ پښتو او د غزني پښتو، دا دواړه یعنې دواړه پښتو ده، په دواړه باندې موږ خپل مطلب حاصلولی شو، هېڅ مشکل نه لري. خو څوک قندارۍ لهجه خوښوي، څوک غزنچي لهجه خوښوي. دواړه چې هر یو دي ذوق علاقه وه، کولی شي له هغه څخه استفاده وکړي. او څلورم، پنځم، د انګلیسي د زده کړې لپاره مناسب سیستم کوم دی؟ موږ تاسې وویل چې سیستمونه په نړۍ کې ډېر سیستمونه لیکل شوي دي. مناسب سیستم چې موږ انتخاب کړ هغه د فایل او لیټس ګو سیستم ده، او چې هغه ځینې نواقص لري د افغانانو په مقابل کې. افغانان دغو څخه په ځینو ځایو کې پوره مطلب نه شي اخیستی. د هغو د مشکل د حل لپاره موږ وویل چې له نورو سیستمونو څخه به موږ غورچاڼ راوکړو، هغه ګټور معلومات به موږ تاسو ته په خپلو ویډیوګانو کې ځای ورکړو او تاسو ته به هغه خپل مطلب ورسوو، انشاءالله خپل هدف ته به رسېږو. په همدې خاطر باندې د نن ورځ لپاره کفایت کوي. زه حافظ بریال درڅخه خدای پاماني کوم تر دوهمه درس پورې د الله په امان ښې چارې.